په دې ناسته کې د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت د اقتصادي خدماتو او څړځایونو چارو رئیس مولوي هدایت الله حقانی، د هلمند ولایت مقام دفتر رئیس، سرحدونو قومونو او قبایلو چارو رئیس او اقتصاد رئیس ترڅنګ د ټولو سکتوري ریاستونو رئیسانو او یا استازو او همداراز اړوند مؤسساتو مسؤلینو یا استازو برخه درلوده. د ولایت مقام ویان مولوي محمد قاسم ریاض وایي د دې غونډې موخه د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزرا عالی مقام د حکم په اساس هلمند کې د کوچیانو او مالدارانو سره د مرستې رسولو کمیټې جوړول او د هلمند په ټولو سیمو کې د کوچیانو او مالدارانو سره د مرستې رسولو طرز العمل شریکول و چې د یادې موضوع په ارتباط په ګڼو مسایلو خبرې وسوې. د سکتوري ادارو او مؤسساتو له مسؤلینو سره طرز العمل شریک سو. د همغږۍ پر کړنلاره، ستونزو او د حل پر لارو چارو مفصل بحثونه وسوه. تېره ورځ د هلمند والي الحاج محترم مولوي امان الدین منصور صاحب په مشرۍ د کوچیانو او مالدارانو د تقویت کمیټې غونډه د ولایت مقام غونډو تالار کې جوړه شوه چې د دې غونډې د سکرتریت چارې د هلمند د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو ریاست په غاړه وي او ټولو سکتوري ریاستونو مسؤلینو او همداراز د اړوند مؤسساتو مسؤلینو یا استازو پکښې ګډون کړی و. په دې غونډه کې د کوچیانو او مالدارانو سره د مرستې رسولو پر طرز العمل، ستونزو، اړتیاو او د حل پر لارو چارو خبرې وسوې او په اړه یې لازم تصامیم ونیول شوه. هلمند والي صاحب سپارښتنه وکړه چې د اقتصاد او سرحدونو قومونو قبایلو چارو ریاستونو او د اړوند ولسوالۍ له مسؤل سره په ګډه همغږۍ دي د کوچیانو ستونزو حل کولو لپاره کار وشي. هلمند والي سپارښتنه وکړل چې کومې مرستې چې د بیلابیلو مؤسساتو له لارې راوړل کیږي نو په کار ده چې د کوچیانو او مالدارانو ټاکل سوې برخه و هغوی ته ورسیږي او په دې برخه کې دې د اقتصاد ریاست او سرحدونو قومونو او قبایلو چارو ریاست ترڅنګ د ولسوالیو له مسؤلینو سره هم همغږي ترسره سي.